اعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الله فرمای ما د نیکانو بندگانو د پاره داسې نعمتونه تیار کړی دي چې هغه سترګو لیدلی نه دي، غوږونه اورېدلی نه دي، زړه کې د هغې متعلق خیال نه دی تیر شوی. شباب بلا حرم، ځواني به بوډاوالی بني. دنیا کې یو سړی ډیر مطمئن دی او ډیر خوشاله دی، خو ځوانۍ پسې بوډاوالی که دی غواړي او که نه غواړي دا بوډاوالی به راځي. دا امسا به د ده لاس له راځي، دا چشمې به دې سترګو ته اچوي، اوري به نه د غوږونو د اورېدو دپاره به دې مشین استعمالوي. دا د الله یو فیصله ده. ځوانۍ پسې بوډاوالی راځي، کمزوري راځي، صحت پسې بیماری راځي. د جنت نعمتونه همیشه دي، اوسېدلې همیشه دي، ځواني همیشه ده. شباب بلا حرم، ځواني د بوډاوالی نشته. صحت بلا مرض، صحت دی بیماری نشته. خلود فلا موت، همیشه ژوند دی، مرګ نشته. لا یبغون عنها حولا، او د جنتی به جنت کې زړه نه تنګېږي. دنیا کې که یو ډېر ښځې کې یو سړی پاتې کېږي نو اکثر رړه کې راشي رړه مې تنګ شو چېرته بل خوا ځم دې ځای نه وځم. قرآن کې الله فرمایي د جنتي به په جنت کې زړه نه تنګېږي. وما هم منها بمخرجین، د دې جنت نه به الله راوباسي نه. الله دې دغه جنت را نصیب کړي. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. جنت ته کوم سړی داخل شو، د جهنم نه بچ شو، دا کامیاب انسان دی. او دې طرف ته جهنم دی، نو جهنم د اوسېدو ځای نه دی. الله دې ته زموږ ستاسو د ټولو حفاظت وکړي. خطرناک ځای دی دا، د الله جهنم جوړ کړی دی. او د جهنم اور 3000 کاله بل شوی دی، 3000 کاله بل شوی دی. یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم واهلیکم نارا. الله قرآن کې فرمای اے مومنانو د دغه خطرناک اور نه ځانم بچ کړئ او خپل د کور اهل و عیالم ته بچ کړئ. چې ستاسو د کور یو بچی جهنم ته لاړ نشي، د خپل اهل و عیالم غم او فکر کوه. ستا بچی که مونځ نه کوي نو پوه شه چې دی جهنم ته روان دی. ستا بچی د الله احکامات ماتوي، جهنم ته روان دی. د پیغمبر علیه السلام طریقې ماتوي، جهنم ته روان دی. ستا کور والا، ستا رونه خویندې، ستا په چار دیوارۍ کې څومره خلک دي، د هغوی هم غم کوه چې هغه هم جهنم ته لاړ نشي. الله قرآن کې فرمایي ځانم بچ کړئ د دې اور نه او خپل اهل و عیالم د جهنم د اور نه بچ کړئ. وقودها الناس والحجاره، او د جهنم خشاک دا انسانان دی او کاڼي دي، خطرناک اور دی. او به جهنم ته یو کس رواني، فاما من اوتی کتابه بشماله، په ګس لاس چاته عملنامه میلاو شوه نو دی به څه وي؟ فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیه ولم ادر ما حسابیه. کاش چې د عملنامه راته اړو میلاو شوې نه وي، ډېره بخوه. او ما ته د حساب کتاب اړو پته نه وي لګېدلې، ډېره بخوه. یا لیتها کانت القاضیه، چې مړ وي، ډېره بخوه. ما اغنا عنی مالیه، زما مال خو مال اړو څه فایده را نه کړه. هلک عنی سلطانیه، زما روب او دبدبه خو خوري ری شو، مال خو اړو څه فایده را نه کړه. خذوه فغلوه ثم الجحیم صلوه ثم فی سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلکوه. او دغه سره به د پسې او یا زره فرشتي راشي او دی به په او یا غز زنجیر باندې وتړي او به جهنم منځ ته ورغزار کی. الله هم د حفاظت وکي. دنیا ته الله پاک مونږ تاسو دې د پاره را لېږلي چې د آخرت د پاره خواري وکړو، ستړي وکړو، آخرت د پاره دعاګانې کوو. لا تنسوا العزیمتین الجنة والنار. حدیث کې راځي دوه غټ سیزونه درنه چرته یې نشي، یو جنت بل جهنم. پیغمبر علیہ السلام به دعا چې کوله اللهم انی اسألک الجنه واعوذ بک من النار. یا الله جنت راکې او د جهنم نه مې بچ کړي. موږ لم دا دعا پکار ده چې دعاګانې کوو چې یا الله جنت هم نصیب کړي، الله خپل رضا هم نصیب کړي او جنت فردوس هم نصیب کړي او د هغې دپاره خواري هم کوو، محنت هم کوو، ستړي هم کوو او د آخرت دپاره سوچونه هم کوو او د جهنم نه پناه غواړو او زندگی هغسې تیرو څنګه چې الله غواړي. کومه زندگی چې الله ته مطلوب او مقصود ده. یا ابن آدم کم تتزین للناس فهل تزینت لاجلی. الله فرمای بنده خلکو ته ځان څونه ښایسته کړي. چېرته یو ورځ دې سوچ وکړو چې نن زه الله ته ځان ښایسته کوم. نو موږ چې سار د کور نه روزو، پاک ولامبو، پاکې کپړې واچو، کریم پاوډر هم ولګو، په ځان سپری هم وکړو.
دا څه دپاره چې یاره بار معاشره کې ګرځم چې خلکو ته ښه ښکارم. نو الله ګیله کوي بنده چېرته یو ورځ دا سوچ وکړو چې نن ځان داسې جوړوم چې الله راته وګوري او الله خوشحاله شي چې دا بنده مې څونه مزیدار دی. نو اوس په سپینو کپړو باندې او په کریم پاوډر او په میک اپ باندې او په سپری باندې او په خو جامو باندې انسان الله ته نه ښایسته کیږي. الله ته که ځان ښایسته کړي نو الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا ته رالیږلي د هغه په رنګ کې رنګ شه. الله چې درته ګوري الله به خوشحالېږي. صحابه کرام د پیغمبر علیه السلام په رنګ کې رنګ شو. الله ته د هدایت ستوري جوړ کړل. اصحابي کالنجوم فبأیهم اقتدیتم اهتدیتم. صحابه د ستورو په شان دي، چا د چا اقتدا وکړه هدایت ته به ورسي. 100% د پیغمبر علیه السلام په رنګ کې رنګ شو. یو ځل پیغمبر علیه السلام وفرمیل وی د اخلاقو 360 شعبې دي چې چا کې یو راله نو هغه به جنت ته ځي. مجلس کې صحابه کرام موجود دي. ابو بکر صاحب تپوس وکړو وی د الله رسول ما ته لږ وګورئ ما کې د اخلاقو یو شعبه شته. وی ابو بکر تا کې 360 ټولې موجود دي. دا چې د پیغمبر علیه السلام په رنګ کې رنګ شو د الله د طرف نه په سلامونه رالل. الله د هدایت ستوري جوړ کړل، الله د هدایت امامان جوړ کړل. تاسو که د دوی په شان ایمان راوړو فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. که د صحابه په شان ایمان هم راوړو نو دا ستاسو دپاره هدایت دی. دا د هدایت معیار دی.